نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد زما محترم مسلمانانو اوریدونکو ورونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان مبارک ته فرمایي چې په ما باندې یو داسې صورت نازل شوه دی چې په یو نبی باندې هغه نه نازل شوه سوا د سليمان علیه السلام نه او هغه آیات د بسم الله الرحمن الرحیم د آیات دي. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي تفسیر ابن کثیر کی دا موجود در واقعہ و ذکر دا آیات نازل شو و اذا وریزی مشرق و مغرب باندې پناه شوي هواګانې را ساکن شوي خاموش شوي وي سمندرونه په خپل ځای ودرېدا او په شیطانانو باندې د اسمان نه شغلې را وورولې شوي وي الله جل شانه په خپل عزت او جلال باندې قسم وخوړ الله جل شانه فرمایل بکم شي زمانه زمانو واغستل شي په هغه کې به ضرور برکت وي. دا شان تفسیر قرطبی کې دي دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای چې د جهنم 19 داروغي دي یعنی 19 فرشتي دي په هغه جهنم باندې تیرا کوي که څوک دا غواړي چې دینه بچ شي وی بسم الله الرحمن الرحیم دی وی زکه چې دی بسم الله کې هم 19 حروف دي وی په هر حرف باندې د فرشتي نه بچاو دی کی او د دې روایت تایید په بل حدیث سره هم شته دی په هغه کې دي وی چې ما د دیر شونه ډېری فرشتي ولیدي وی هغه به دا جلتی کوله دا هغه وخت فرمان دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې څوک دا وی ربنا ولک الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وی بدی کې هم 30 حروف دي او دغه فرشتي به را نازلېږي نو دغه شانته بسم الله الرحمن الرحیم کې هم 19 حروف دي او دغه هم د فرشتو هغه تعداد د جهنم د دروغو هغه تعداد 19 دی. مسند احمد کې دي و نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوارلې باندې یو صحابي وسشات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوارلې باندې سورو هغه صحابي فرمان دی و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اوخه دا لګه اوخه دا و دا صحابي له بخاری شیطان چرته حرکت وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي دا سموایا د دې شیطان کې نورم تکبر راځي او هغه دا خیال کوي چې دا په خپل قوت باندې دا اوخه ولا بسم الله و اوایا بسم الله دا ویل سره شیطان دا به ذلیل شي او خوار او زار شي الله تعالی ذلیل او رسوا کړي وته دا بسم الله ډیر فضائل غلي دي. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه قصه مشهور ده کله چې په جنگ هیره کې راغلی و وای خالد ابن ولید رضی الله عنه خواته سړی راغی و دا هغه ته پلاس کې زهر خالد بن ولید رضی الله عنه ته بوختنه ول دا څه شي دي هغه کسو دا زهر دي خالد بن ولید رضی الله عنه ته فرمایل دا زهر ما تراکا و چې کله ته زهر واغست په خپل لاس کې خلق خالد بن ولید رضی الله عنه منکو لیکن خالد بن ولید رضی الله عنه بسم الله اویلا او دغه زهر وخوړ دغه زهرو د بسم الله د ویلو سره خالد بن ولید رضی الله عنه باندې اس اثر ونه اچھا چې زهرو هغه وی الله فزاد می قسم چې په عربو کې کدا سے خلق وی
پتاسو کې داس بہادر خلق د الله سره تعلق والا خلق موجود وي تاسو به همیشه د فارغ غالب دي دا په موجم کبیر کې دا واقع موجود ده مجموع الزوائد کې هم دا واقع شته لیکن هغه کې الفاظ اضافه هم نور شته لیکن د دې واقع نه بعض محاصرینو انکار کړي لیکن حافظ ابن کثیر رحمه الله علامہ طبری رحمه الله ابن سعد رحمه الله حافظ ابن حجر رحمت الله علیه او علامہ ابن تیمیہ رحمت الله علیه دمر لوی علماء دا نقل کړي دا واقعا لیکن چا هم تردید نه کړي پتہ لگے دا واقعا صحیح واقعا वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए